نو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا انګې دا د الله تعالی تر طرف نه رحمت دی، الله تعالی تر طرف نه دی، دا د الله جل شانه له طرف نه دی. نو چې انګې وشنو په دې د الله څوک او بیا د ډاکټرانو لیکي چې دې کې څه بلا فائدې دي. ساينس په وسوي رسول الله مبارک ته هغه زمانه کې وی دي بس الحمدلله وایه. ځکه دې کې د بدن اکثریت بیماری په دې سره ختم شي. جراثیم اوزي د هغې سره چې څومره جراثیم دی ډاکټرانو لیکلي چې یو انګي سره په زرګونو جراثیم دا خارج شي د بدن. رسول الله مبارک هغه زمانه کې خو ساينس مایس نو رسول الله مبارک خو بس الله جل شانه ورته غیبي علوم ورکړو. نو الحمدلله وای ولې ځکه ما وی حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا انګې د چا له طرف نه دی؟ د الله جل شانه د طرف نه. والتصاؤب من الشیطان او باسه دا د شیطان د طرف نه ده. انګې د الله جل شانه د طرف نه باسه دا د شیطان د طرف نه ده. په دغه کې بم دا یاد ساتو چې کله سړی انګې کوي مجلس کې ناست نو کم از کم څه دی وکړي ځکه توکانې شوتې دا د خولې نه دا کېږي که نه دا آداب دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل باسه دا د شیطان د طرف نه ده. نو فاذا تصاوب احدكم فليضع يده على فيه چې کله یو سړی ستاسو نه باسه کوي نو د خپل لاس څه دی وکړي صحیح شه. د موس په حالات کې دا اوس مختلف حالات دي که نه. نو چې قیام کې کوي نو د قیام په حالت کې چې باسه راله نو کوم لاس به نیسي؟ سم لاس. اوس که الټه دا کوي نو خو ټول هیئت په ګډوډېږي. تشهد په حالت کې بیا الټه لاس شخه ځکه هلته کې تشهد په حالت کې تا څه کړي دي؟ لاس ته دا کړي تشهد اشهد ان لا اله الا الله په وکه دا اوچه دا باخره پورې دغه شانتي سنت طریقه دغه ده. نو په عام حالاتو کې کې وسړی ناس وي باسه کوي نو سبو کې اړول لاس دا به خولې ته اوچت کې وي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې په دغه وخت کې چې کله انسان دا کوي باسه سره څه کوي سړی خوله وازه کې بعد خلک خوښي مهذبي که نه. مهذب دا چې د مجلس په آدابو باندې پوهېږي په هر څه پوهېږي. ډیکار به څنګه ادا کوي پوهېږي چې ډیکار د طریقه دا ده هسې دغه رنګې انګې راشي نو په طریقه پوهېږي. بعضې خو سره ښه آواز راوباسي باسای نو باسای طریقې سره وکړي. نو رسول الله مبارک وفرمایل چې کله یو سړی ستاسو نه باسای کوي او د شروع کړي نو شیطان خاندي د پورې شیطان څه کوي؟ خندا کوي. ځکه ما وویل چې انګې دا د چا له طرف نه د الله جل شانه له طرف نه دی او باسه دا د شیطان د طرف نه. شیطان په خوشحاليږي چې سړی کوي نو قصدن وسره بیا اني پکار یو خو مجبورن شي چې زاغه بدن نه باسه راشي زور ډیر راشي نو بیا به خامخا سره که یو او کی معمولی نو خیر ده خو که پورا شروع کی نو دا صحیح نه ده. د مجلس آداب دام دی ډیکار ډیکار شکن د ډیکار هم دا صحیح سړی موړ شي نو الله جل شانه دا د سره لګون چې ډیکار اچي نو دا غیم څه طریقې کدا څه چې پوره جماعت خبر کی یا پوره محله خبر کی نو دا مناسب دا نه دی. او بیا د جماعت آدابو کې خدا غم دی چې راله جماعت ته نو پیاز او اوګه چې خولي رسول الله مبارک فرمایي جماعت ته مراد بیا رسول الله مبارک یو ځل صحابه په سفر باندې تلو او د سفر په حالت کې الته دغه اوګه د اوګه دا بوټه ملاو شایو خوړه رسول الله مبارک باندې په بدبو یې ډیر بد لګي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې بوټي نه څوک مخري نه دي زمونږ جماعت ته نه حاضرېږي او دې ورځو کې پکې وسره سخوري مولای شنو خو بیا ګنټه د وډی کارونه سړی چي کنه خوګه ور پسې پکار دا ګرځیدل پکار دي چې جماعت ترازی چې داغه اثرات څه شي ختم شي. الله جل شانه دې مونږه تاسو ته په خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. الله